د کیوبا حکومت له پیله تر اوسه خپل پیغام نه دی بدل کړی. د هاوانا په یو کلي کې دا ډاکټر خلکو ته د کورونا ویروس علایم په ډاګه کوي او ورته وایي چې له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي. 2 کسیزه طبي ډله کلي په کلي ګرځي او حالات څاري. دغه ډول سروې حکومت سره مرسته کوي چې ټول هغه کسان ثبت کړي چې د کورونا علایم ښکاره کوي. دا کار یې تر ډیره بریالی دی. کیوبا کې تر تیرې اونۍ د کورونا له لاسه هیڅ کس نه و مړ شوی او نورو کاربین هیوادونو کې هم حالات همداسې دی. ډیرو یې ټول بندیز په وخت پیل کړ چې ویروس کابو کړي، ځکه پوهېدل چې روغتیایي سیستم یې دومره پرمختللی نه دی. کله چې لومړنۍ پیښې ثبت شوې، مشرانو یې په اړه پرېکنده ګام واخیست. ټولو ګاونډیو هیوادو د 1 یا 2 اونیو په توپیر کوربندي پلې کړه. هغه وخت د کورونا له لاسه هیڅ یو کس نه و مړ شوی. ځینو هیوادونو کې خو ان لومړۍ پیښه هم نه وه ثبت شوې. کریبین هیوادونه د زیکا او نورو ورته ویروسونو سره د مبارزې ځانګړي تدابیر لري. دوی 10 لابراتواره هم لري چې په پراخه کچه د کورونا ویروس ازموینې کوي. د دغو لابراتوارونو کار او هڅې په دې برخه کې بیخي بریالي دي. د هرې ازموینې پایله له 100 ساعتونو تر 1 ورځې موده کې په ډاګه کوي. دا مهمه ده ځکه که مثبتې پیښې پیژنئ، کولی شئ معلومه کړئ چې دغه کس له چا سره لیدلی دي. کریبین هیوادونه د بیړنیو پیښو مبارزې سره بلد دي. لکه په 2018 کال کې چې ارما توپان دغه سیمه کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. که څه هم کورونا نه توپان او نه زلزلې ته ورته دی، خو د مبارزې لپاره یې چمتووالی په هغومره لویه کچه و چې د ګڼو خلکو ژوند یې وژغوره. سیلاني د دغې سیمې تر ټولو لوی اقتصادي صنعت دی. له دې پرته ډیری ټاپوګان له ګواښ سره مخ کېدی شي. که څه هم دغه سیمه کې ټول بندیز ورو ورو په ختمېدو دی، خو چارواکي نه غواړي بیړه وکړي. یوه میاشت کې مې وپوښته نو معلومه به شي چې لا هم د نن ورځې هومره خوشحاله یم که نه. د کورونا ویروس ختمول، د خلکو ژوند ژغورل او ورته وخت کې د اقتصاد خوندیتوب زما لپاره د ژوند تر ټولو سخته ننګونه ده. کووډ-19 سره د کریبین سیمې د مبارزې تګلاره ډیره بریالۍ ثابته شوې. د دغې ټاپو وزمې ټولو هیوادونو کې تر اوسه کورونا یوازې 40 کسان وژلي. د مړینو شمیر دومره کم ساتل یوه لاسته راوړنه بلل کېدی شي.